السلام علیکم ګرانو کتونکو په نننی بلاګ کې زه تاسو ته هر کله وایم ګرانو کتونکو په دې باندې به خبرې کوو چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم تعلقات دي هغې کې ډېر زیات تریخوالی په نظر راځي. په دې باندې به خبره کوو درې مسلسل په دې درې ورځې کې درې اهم واقعات چې کو شو. یو خو دا چې بلوچستان کې شو خو دلته اسلام آباد او پنډۍ کې د نن 2 ورځې مخکې د پاکستان د فوج چې کوم کور کمانډر کانفرنس یعنی د ټولو نه د ټاپ لیول چې کوم پالیسی میکینګ او ډیسیژن میکینګ باډي د هغې اجلاس وشو. په هغې کې دهشتګردۍ حوالې سره دهشتګردو کیمپونو حوالې سره افغانستان حوالې سره او په د افغان طالبانو د رویې حوالې سره خبرې اترې وشوې. یو به په دغې باندې خبره کوو چې دا سو. دویمه خبره بیا دا ده چې نن د پاکستان فوج چې کوم ویان دی جنرال شریف هغوی یو خبري غونډې ته وینا کړې ده. په هغې کې ډېرې سختې خبرې کړې دي او ټول الزام یا ټول خبره چې ده هغه په افغانستان کې ده. څه چې په بلوچستان کې د تیرو 3 ورځو راسې را روان دي نو بیا د هغې کومې خبرې دي هغه کم پیغام دی په دې باندې به خبرې کوو. بیا د ټولو نه اهم د پاکستان فوج چې کوم مشر دی فیلډ مارشل عاصم منیر هغوی نن په نیشنل ډیفنس یونیورسټي اسلام آباد کې چې کوم ګریجویټس دي هغوی ته خطاب کړی دی او یو تسلسل سره دا خبر را روان دی افغانستان حوالې سره یا د میلیټنټس د هایډ آوټس د هغوی د ټریننګ سنټر حوالې سره هغوی څه خبره کړې ده. نو دې ورځ دوه کې پرونم دا خبره ما کړې وه چې کوم حالات کوم طرف ته روان دي نو داسې ښکاري چې په هغې کې ډېره تیزي را روانه ده او په دې ورځ دوه کې ډېر څه داسې کېدو واله دي او هغې احساس افغانستان سایډ ته هم دی ځکه نن بیا هغوی هم یو ویډیو چې کوم دی کاونټر دغه کړی دی او پاکستان فوج باندې پاکستان باندې الزام لګولی دی. نو د دې به خبرې اخلو خو په اخره کې به دا کوو چې اخر د دې انجام به څه وي. لکه که دا حالات دغه شانتې روان وي نو افغانستان ته څه نقصان دی پاکستان ته څه نقصان دی او وجه څه ده چې تر اوسه پورې مخکې چې به داسې حالات رالل نو ګاونډي ملکونه به رالل یا دوست ملکونه به رالل هغوی به پکې کاغې نو خپل خلک سیاسي مشران یا مذهبي مشران دوی به راغونډ شو په خپله به د حکومتونو ترمنځ چې کوم دی یو رابطه به بحال شوله او حالات به سم شو. اوس دا مسلسل د تیرو تقریبا 7 میاشتو نه د 13 اکتوبر د میاشتې نه حالات روان دي. بارډر بند دي تجارت بند دی د خلکو په اربونو روپۍ دواړو طرف ته چې کوم دی هغه نقصانات روان دي. د هغې د افغانستان د خلکو پیسې دلته بند دي او د دې ځای د خلکو پیسې چې کوم دي په افغانستان کې بند دي. څوک منځ له ولې نه راځي هم په دې به خبر کو. بل نن چې ډي جي پریس کانفرنس کې یو خبره کړې ده چې د خبرو اترو مذاکرات چې کوم دی په هغې حوالې سره مکمل دا رد کړی ده چې موږ نورې خبرې نه کوو. نو حالات کم خوا روان دي دا یو ډېره اهمه موضوع ده. ولې په دې کې ترمنځ څوک نه راځي په دې به سوال کوو. او بله خبره دا ده چې پکار دی دا وخت دی چېرې دې ټینشن کې چې کم دی لږ کمې راشي د دواړو سایډونه او هغه دا دی چې ډېر کم خلک دی که هغه د ټي ټي پي خلک دی که حافظ ګل بادر خلک دی که بي ایل اې ده یا نور ګروپونه دي د هغوی د وجې نه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم حالات دي هغه تر دې حده پورې راغلي چې اوس په یو بل باندې حملې بلکې حمله خو پاکستان د طرفه زه خو دا ګڼم چې رقم خبرې اترې روانې دي نو ډېر ژر به یو غټ کاروایي کیدی شي. بیا مستقبل کې افغانستان دپاره څه کیدی شي خاص کر د امارت اسلامي دپاره. نو په دې باندې به خبرې کوو او زه هم دغه اخره کې دا خبره کوو چې یاره چاته نه چاته خو پکار دی چې د دې منځ ته راشي یا د حالات دومره خراب شوي دي چې یاره هېڅوک هم منځ ته نه راځي نه مسلمانان او نه دا نور. نو په دې به خبره کوو. نن لمبۍ خبره خو دا ده چې 2 ورځې مخکې د پاکستان د کور کمانډرز اجلاس وشو. بلوچستان کې چې دا کوم حالات روان دي دا تقریبا 4مه ورځ ده چې کومه د هنوړک واقعه وشوله بیا د زیارت واقعه وشوله د هغې نه پس چې کوم دی د خاران او د دلبدین دا واقعات وشو. نو دا خو روان دي. بیا نن چې کوم دی بیا په قالات کې په سکاوټس باندې حمله شوې ده په خوزدار کې چې کوم دی یو خودکش دغه شوي دي. نو بلوچستان حالات ډېر خراب شوي دي. د پښتونخوا نه سیوا اوس داسې ښکاري پښتونخوا کې هم حالات کافي حده پورې په جنوبي اضلاع کې چې کوم دی خراب دي. اوس په دې حوالې سره کور کمانډر کانفرنس چې موږ وګورو نو په هغې کې 2 خبرې شوي دي. یوه خبره خو دا شوې ده چې یاره د دهشتګردو مرکزونه په افغانستان کې دي. دویمه خبره دا ده چې دا د افغان طالبانو ذمهواري ده
چې هغوی د دې نه مني کی چې د پاکستان خلاف افغان خبره استعمال شو. دریمه اهمه خبره چې شوې ده هغه د غضب للحق حواله سره شوې چې غضب للحق په چې کوم دی روان وي او په دې کې بد تیزی راځي. دا یو خبره وشوله او په دې کې ډایرکټ دغه چې کوم دی هغه افغانستان ته او په دې حواله سره ما وې چې د افغانستان او د پاکستان جګړه چې کومه ده هغه اوس نوره واضحه ده او په ډېر غټ دغه سره به دې ځل دا نه ده چې په یو 2 ځایونو 3 ځایونو کې ایر سټرایک وشي کېدای شي چې په کابل او په کندهار کې مین ځایونه د ځل په ټارګټ شي. او دا بل دا چې د پاکستان په پالیسي کې څه بدلونونو امکان څه دی دا یو ډېر اهم موضوع ده په دې باندې به هم نن خبره په دې وکړو. بل خبره دا چې بیا نن چې کوم پریس کانفرنس شو نو پریس کانفرنس خو د بلوچستان حواله سره الته کې چې کوم صورتحال دی او خاصه توګه باندې 13 ورځ چې په زیارت کې په پولیس او د جاینټ چې کوم چوکۍ و هغه چې کوم حمله شوې ده بیا پاکه کې 13 کسان پولیس والے ارغمالو هغه بیا وجل دي او دغه شانته کپاغه مقابله کې دهشتګرد هم نه پورې 15 پورې هغه وجل شوی دي. خو بیا هم دا یو غټ فیلیر هم دی سکیورټي فیلیر هم دی چې دا څومره سات دغه جګړه روانه و ولې دی بیا خلک راغلي نه دي نو خاص کر سکیورټي ادارې ولې نه دي راغلي په ټیم باندې. نو دا یو ډېر لوی واقعیا و چې بلوچستان کې یو مکمل یاره ترخه چې کوم دی هغه خوره کړی د نو نن ډیجی په دې حواله سره دا خبر وکړه چې یاره د دې به مونږ ډېر سخت جواب ورکو. خو سخت جواب چې کوم دی هغه هم دا وی چې د دې هر څه د دې لګس چې کوم دي دا ټول د افغانستان نه دي. خو هغه یو بنیادی خبره چې وکړلې یو خدا دې وي زمونږ پاکستانیان چې څوک وجني نو هغوی د پاکستان نه د رحم توقع نه کوي. اوس دا هغه سیګنلز چې ته مونږ کومو د رحم توقع دې نه کوي چې څوک پاکستان وجني. دویمه خبره چې هغوی کوم وکړه اهم هغه دا وکړله چې پاکستان به د دهشتګرد او د دوی سہولتکار یا د دوی سپورټران څوک چې د دوی حمایت کوي څوک چې د دوی سره مدد کوي څوک چې دوی ته ځای ورکوي د هغه چې هر چرته دي هغوی به رستو به د هغوی به پسې به ځو مونږه د هغوی به مونږه پرسکو هغه ویلي چې د هغوی به هغه انکا پیچھا کیا جائے گا مطلب ورپسې به ورځو نو چې هر چرته دي دا او ډېر زر لکه دا خبره وکړله. درېیم هغه دا ووایي چېرې د افغانستان بیا مخکې راغله چېرې د طالبانو کوم غیر قانوني حکومت دی هغوی هلته کې د دوی سپورټ هم کوي د دوی فیسیلیټیټرز هم دي او د هغوی نو کوم خبره چې په کور کمانډر کانفرنس کې شوې وه چې طالبان د دې ذمہوار دي د هغوی د نظر د لاندې د افغانستان خاوره پاکستان خلاف استعمالیږي. دغه شانتې نن ډېر هم دا خبره وکړله چېرې لکه دا د هغوی د هلته کې استعمالیږي او د هغوی سره سپورټ دی. بیا هغوی هغه ریفرنس ورکړه د کراچۍ واقعه سره چې کوم 4 دهشتګرد وجلو په هغې کې 3 افغانان یاد کړي دي. اوس دا یو غټ سیګنلز دی چې یاره افغانستان ته بیا خاص کر طالبانو ته یو پیغام دی چې یاره وس نیکسٹ پاکستان مو به سوي تاسو ته تیار اوسئ. دې سره سم نن د پاکستان فیلډ مارشل عاصم منیر په نېشنل ډیفنس یونیورسيټي اسلام آباد کې کوم چې د فوج د دغه لاندې غټه اداره ده څومره فوجي افسران چې کوم هغه موسټلی د دې نه چې کوم د مختلف کورسز هغه د دې ځای نه کېږي هغه چې کوم ګریجویشن سیریمنی و هغه کې چې هغه خبرې کړې دي نو هغه هم کلاو دا خبره وکړله چې د پاکستان داسې پراکسیز دي ټیرریست نیټورکس دي چې د هغوی سره د هاسټایل انټیلیجنس ایجنسو دغه لاندې مطلب هغه چې دشمن انټیلیجنس ایجنسی دي د هغوی په دغه باندې هغوی پاکستان انسټیبل کوي پاکستان د عدم دغه استحکام ښکار کوي هغوی په دې کې کامیاب نشو د هغې خلاف په کاروایي کیږي. بیا هغه دلته کې بیا یو وارې بیا دا ووایي چې د اکراس د بارډر د بارډر نه پورې نه چې کم هایډ آوټس دي یا د دې کم ځایونه دي نو لکه د پاکستانیانو د حفاظت لپاره به هر قسمه ګامونه پاکستان فوج د ولس او د حکومت په دغه سره اوچتي. نو دا که موږ وګورو د 3 بیاناتونه بیا په بلوچستان کې چې کوم حالات دي چې په نن کوم واقعات شوي دي نن په کالات کې او په خوزدار کې چې کوم دی په یو خودکشه حمله شوې ده او په کالات کې په سکاوټس باندې حمله شوې ده. 13 ورځ چې زیارت کې کوم ډیره خطرناک و د هغې نه مخکې د خانوړک کې چې کومه شوې وه دغه شانتې د خاران کې او دلبدین کې چې کوم په فوج باندې اټیک شوي دي یا چې کوم په لاره باندې دغه شوي دي نو
د فیلډ مارشل خبره ده چې یو طرف ته پاکستانیان بل طرف ته د پاکستان اکونومیک پروګرس چې کوم دی اغم دغه کې نو دا د هغه پاکستاني د دې شاته چې کوم دی د هاستایل یا دشمن ملکونه پکې دغه دي. اوس دا صورتحال جوړیږي او د دې نه دا پته لګي چې یاره پاکستان د ورځ دوه کې چې کوم دی د افغانستان کې ډیر غټه کاروایی چې کوم دی د هغه امکان شته دی. دا یو پکې دی. وس آیا صرف پاکستان به لکه دغه کاروایانه کې کنه د دینه بیانډ لشي. بیانډ مطلب زما دا دی چې وسه پورې پاکستان چې کوم دی د طالب حکومت یا د رژیم د لړکولو یا د هغوی د مخالفینو سره چې کوم دی د سکس ملاس امداد کولو پالیسی چې کوم ده هغه نشته دی. بالکل دا دی چې دا به مونږ نه کو بس د طالبان پوښ او کار پوښ. خو آیا که طالبان مسلسل دا کار کوي څنګه چې اکثر ما مخکې ویډیوز کوم دا ویلي چې مسلسل هغوی د پاکستان مخالف ګروپونه چې دی هغه ساتي هغه روزي د هغوی سپورټ کوي او هغه ښکارا په افغانستان کې د هغوی دغه په دې حواله سره الټا هغوی په پاکستان الزام لګي په ځای د دې چې د دې خلاف کاروایی وکړي هغوی په پاکستان الزام لګي چې پاکستان د افغانستان خلاف دهشتګرد ګروپونه ساتي او دا چې دا ټوله دنیا ویني او نه دا خبره داس دي چې دا د چانه پټې دي شي. خدا خبره ده چې یو پروپاګاندا یو مضبوطه بیانیه چې کوم دی د هند او د طالبانو یو مشترکه روانه ده. اوس په دې حالاتو کې بل چې کوم خبره ده غدا ده چې زدا وایم چې وس چاله پکار دی یا پاکستانی سیاسي مشران ولا علماء ولا په دې حواله سره سابقه چې کوم مجاهدین دي که الته دي که دلته کې دي چې د حالاتو کې انټرونشن وکړي ځکه حالات ډېر تیزی سره خرابېږي او د دې نقصان پاکستان کې بمي دا خبره نه ده خو زیات افغانستان کې د افغانستان ته تجارت بندې ترانزیت بندې د هغې غریبانانو چې کوم دی لکه سونه فصلونه چې شوي دي دا بچرته ځي میوې حواله سره دغه الته کې د صحت حواله سره تقریبا په زرګونو مریضان چې کوم دی چې د هغوی علاج پاکستان کې روانو هغې ته نقصان دی. په زرګونو طالب علمان چې دي هغه دلته کې سټډي روانه و او څنګه چې نن ډي جی کولاو وي چې یو افغانې به هم نه پریدو. مطلب دا دی څومره الیګل دي الیګل دا دی د غریبانو خو ویزه ختميږي او ولټه چې کوم دی هغه چې څنګه ویزه ختميږي دی الیګل کیږي او نسی واپس لیږي. نو دا حالت په کم طرف ته رواني دا یو ډېر د تشویش خبره ده. خو زه دا وایم چې دا خو یو ملټري اپروچ دی او هغه هم پکار دی چې هم دغه شانتي سټریټ فارورډ دی سټریټیجیک کلیرنس څنګه چې نن ډي جی خبره ده فیلډ مارشل دا خبره کړې ده چې د ماډرن وارفیر چې کوم دی د جنگ د نوې چې کوم اوس د نوې د جنگ د تور طریقې چې کوم دی د لپاره د ټول نه بنیادی شي چې کوم دی سټریټیجیک کلیریټي پکار ده. تاسو ویل دا چې تاسو پته چې ته کول څه غواړي او بل دا د انسټیټیوشنل پروفیشنالیزم چې کوم دی دا یو شی ډیر زیات پکې لکه ضروری دی. خو بل طرف ته سیاسي قیادت زما کاغه کابل کې دی کاغه اسلام آباد کې دی پکار دی چې د شی ډیفیوز کولو لپاره یا دوست ملکونه دي خاص کر مسلمان ملکونه دي چې هغه راشي د ډیفیوژن لپاره سو کی حالانکه د دې مخکې چې کوم حالات را روان دي هغه ډیر زیات خطرناک وي. اجازه غواړو د الله په امان.